د سر دښمن ته چې ازار ونه کی سر دې وخوري دی چې په ما د ګل ګزار ونه کی سر دې وخوري او چې په منبر باندې اذان ونه کی سر دې وخوري په میخانه کې چې خمار ونه کی سر دې وخوري کترې انکار ونه کی پوښه چې ما وبایلله دا چې په دې وخت کې انکار ونه کی سر دې وخوري او زه لا وړی یم په یارۍ باندې هېڅ نه پوهېږم ما ته چې یو کال انتظار ونه کی سر دې وخوري او چاته یې وې دغه واده خو ګوره هر څوک کوي چاته یې وې دغه واده خو ګوره هر څوک کوي زما دا جي چې ما ته زیار ونه کی سر دې وخوري چې د رقیب په ژوندانه راځي نو نه دې راځي چې د رقیب په ژوندانه راځي نو نه دې راځي چې کله مړ شم بیا هغه راځي نو نه دې راځي او څلور جرګې وشوې یوې رانه انکار ونه کړو هغه اوس ماته په جرګه راځي نو نه دې راځي او زمونږ ترمنځ داسې څه شته چې خبرې وکړو زمونږ ترمنځ داسې څه شته چې خبرې وکړو هغه په کومه بهانه راځي نو نه دې راځي او نه پرې مین یم نه مې خوښ دی او نه مرم ورپسې زما خوبونو ته په څه راځي نو نه دې راځي او زیار لیونی دی هسې نه رانه لمبه لمبه شي زیار لیونی دی هسې نه رانه لمبه لمبه شي زما په خوله ورته خیره راځي نو نه دې راځي راځم بیتونو ته چې دغه څنګه زندگی ده دغه څنګه عجیب کار دی دغه څنګه زندگی ده دغه څنګه عجیب کار دی مودې کیږي لالی نشته مودې کیږي انتظار دی او پښتانه کله ویښیږي دا وطن ولې ورانیږي دا وطن ولې ورانیږي دې ته کړي چا خیرا ده دې ته کړی چا ازار دی او صرف دغه متوپیر دی صرف دغه منځ کې خنډ دی زه ساده باده سړی یم دی هوښیار دی د بازار دی او مننه صرف دغه متوپیر دی صرف دغه منځ کې خنډ دی زه ساده باده سړی یم دی هوښیار دی د بازار دی او صدا خلک مو خوښیږي غریبي زموږ مسلک دی ساده خلک مو خوښیږي غریبي زموږ مسلک دی بس همدغه مو ژوندون دی دا شړی ده دا پیزار دی ټول لروبر پښتون ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلامونه او مینه ملګرو په دې امید چې تاسو ټول به راته ښه وئ او صحت په کلو کې به یاست ملګرو ځان وروسته د ملګرو په بار غوښتنې سره چې لکه عزت زیار صاحب ته بیا هم ورشئ او یو څو شعرونه ترې ریکارډ کړئ نو خوشبختانه عزت زیار چې کمکی شاعر دی خو ډېر ښه خیال او فکر لري ډېره لوړه شاعري کوي نو موږ پیدا کړی دی تاسو ته به ترې ښایسته شعرونه او لنډۍ شریکوو زیار صاحب د ذریعت په دې ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو ستړي مه شئ هر کله راشئ مننه قربان یاد صاحب خوشحاله یم چې بیا له تاسو سره ناست یم ډېره مننه زیار صاحب سمو راوړي دي لومړی سر کې درڅخه مننه زما په ژوند کې له خماره بغیر څه پاتې و زما په ژوند کې له خماره بغیر څه پاتې و لالي ستا د انتظاره بغیر څه پاتې و تل به یې وې راته چې ستړي دې کړم خدای دې مړ کا په یارانه کې له ازاره بغیر څه پاتې و او ما به یوه خبره وکړه درته څو ځله د ستا په خوله کې له انکاره بغیر څه پاتې و یاد صاحب چې د خوراک هیڅ نه و د خور والی مې هم خرڅې کړې زموږ په کور کې له پیزاره بغیر څه پاتې و مننه د خوراک هیڅ نه و د خور والی مې هم خرڅې کړې زموږ په کور کې له پیزاره بغیر څه پاتې و په مرګ خوشحاله یم
هغه رانه تقدیر واخیسته په مرګ خوشاله په مرګ خوشحاله یم هغه رانه تقدیر واخیسته زما په دې دنیا له زیاره بغیر څه پاتې و غزل دی چې مینه کې تلوار ښه دی پیره ځان له یار ښه دی مینه کې تلوار پخوانی غزل دی د ملګرو په غوښتنه چې مینه کې تلوار ښه دی پیره ځان له یار ښه دی او مینې لرې بار ښه دی مړه لږ هوښیار ښه دی او لږ به یې غرور کم شي پرېږدی لږ بیمار ښه دی او لږ به یې غرور کم شي پرېږدی لږ بیمار ښه دی او زما نیکمرغې زنې ته ستا د زلفو تار ښه دی او تل یې پرمختګ غواړي د زوی لپاره پلار ښه دی چا له قاتل وپوښتل دوی کاروبار ښه دی دومره هم شوی دی چې چا له قاتل وپوښتل دوی کاروبار ښه دی او ډېرو یې پلانی دی ورله زیار ښه دی او بیتونه دي چې شپه تېره شي خوب ونه کم سهار شي لیونیه شپه تېره شي خوب ونه کم سهار شي لیونیه زما دا بې خوبي به دې هزار شي لیونیه زما تصویر بټوه کې ځان سره ساته زړګیه یو وخت نه کوم یو وخت به دې په کار شي لیونیه زما تصویر بټوه کې ځان سره ساته زړګیه یو وخت نه کوم یو وخت به دې په کار شي لیونیه دا مینه نه ده څه دي وایه څه دي لیونیه دغه مینه نه ده دا مینه نه ده څه دي وایه څه دي لیونیه یو څوک چې په جانان پسې بیمار شي لیونیه که انکار وکړي تاوان دی که انکار وکړي تاوان دی که اقرار وکړي تاوان دی که نشه پرېږدي مړ کېږي که خمار وکړي تاوان دی که نشه پرېږدي مړ کېږي که خمار وکړي تاوان دی چې ورګورم نه مجبور یم چې ورګورم نه مجبور یم که ګزار وکړي تاوان دی او که دعا وکړي هندو دی که ازار وکړي تاوان دی که دعا وکړي هندو دی که ازار وکړي تاوان دی که زیار پرېږدي زیار به عمري که دا کار وکړي تاوان دی سراسر تاوانونه دي ډېر خوند یې وکړ زیار صاحب لنډۍ درڅخه اورو مننه یاد صاحب لنډۍ دي چې څوک چې په شنو سترګو میان وي زیار صاحب خو سوال لږ درڅخه اورو څوک چې په شنې سترګې میان وي سهار ماښام دی او یډا ځای ګرځوي او د بېوسۍ مې درته شا کړه د بېوسۍ مې درته شا کړه نه بېوفا یم نه په زړه کفره یمه او په آخرت کې به نارې کوم چې د دنیا نه ارمني روغله یم او سترګې نری تورول خوان کې سترګې نری تورول خوان کې د ملک لور پیاننګي لړلې دینه او په بلۍ روشه برګۍ شموره پر بلۍ راشه په بلۍ روشه برګۍ شموره د څوېرلسمې برګۍ لوند نسته یم او مذاب مې ښه دی ته معلوم ده مذاب مې ښه دی ته معلوم ده چې یوره لوړې بیا به لوړی وي مینه او د بزرګۍ کیسې دې ما کا د بزرګۍ کیسې دې ما کا سړې تودې تبې مې تویې له سدینه ورېڼې مې غېږه کې ارمړ کړې ورېڼې مې غېږه کې ارمړ کړې للي استاوینو کې جا بجې به شومه زړه مې ډاکټر جینۍ وړی زړه مې ډاکټر جینۍ وړی اوس پسې ګورمه د ښار هسپتالونه او زما جانانه بې له تانه زما جانانه بې له تانه په ما ودانه دنیا ورانه د مینه او زما د څه وکړل چې لاړې پخوانی لنډۍ دی آصف زما د څه وکړل چې لاړې ځان دې په خپله بې دیدنه که مینه ډېره مننه زیات محترم ډېر خوند یې وکړ چې د موږ بلنه مقبله کړه نو د وروستۍ کې که د لیدونکو ته کوم پیغام لرې نو مایک په خدمت کې ده مننه کوم یاد صاحب خوشحاله دي ټول لیدونکي له تاسو هم ځانګړې مننه کوم چې له ما سره مو په هره ستونزه کې ډېره مرسته کړې ده او ما ته مو ډېر تشویق را کړی دی هغه که د ملګرو په مرسته دی او که د پاڼې په مرسته دی زه چې کوم ځای ته رسېدلی یم یا نه خو
که ووایم ډېر برکت ستاسو دی ډېر مننه کوم یاد صاحب خوشحاله اوسئ د زریات خوږو لیدونکو دا و د عزت زیار صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي بنډار تر بل دغسې بنډار ما یاد ته او په کمره کې راسره کمال افغان ته اجازه راکړئ ښه وخت او ښې چارې